موږ تاسو په ژوند کې ډېر زیات کارونه له ماشومانو له غټانو له ټولو نه سهوا کېږي. سهوا انسان خطا نه خالي نه دی. خو کله کله داسې کېږي لکه ما چې دا تصویر د وخت د بچت کېدا لپاره مخکې نه موضوع رسمه کړې ده چې یو کس د یوې اشتباه او د غلطي لپاره په بل کس خصوصا په ماشوم باندې بې حده ډېر زیات غوسه کېږي، بې حده ډېر زیات چغې ورته وایي، کنځا ورته کوي. د همدغې موضوع لپاره موږ نن څه کړي په ماشومانو غوسه کول او منفي تاثیرات یې دا موضوع څېړو چې دا ګټه ډېره ده تاوان یې ډېر ده او که تاثیرات منفي دي نو ولې منفي دي. کله چې یو انسان په یو ماشوم باندې غوسه کوي په دې حالت کې اول به راسو دې ته چې د انسان دغه دماغ چې ته یا عصبي سیستم چې ما رسم کړی ده نو یو ته وایي فرنٹ لوب کې چې کې تینکینګ میموري او موومنټ موږ تاسو کوم حرکت کوو یا فکر کوو یا کوم یاداشت کوو هغه ټول په دغه برخه کې تقریبا په دغه برخه کې دا برخه کې داسې دي ته وایي فرنٹ لوب یو برخه دا شوه. دویم ته وایي پارشل لوب لینګویج او نالج دغه چې کوم د هغه له پاسه ده د مخې نه وروسته له پاسه کومه برخه راځي دې ته وایي پارشل لوب. په دې کې چې کېږي لینګویج او نالج موږ تاسو ژبې زده کوو همدارقم موږ تاسو دغه پوهه په همدغه ځای کې ذخیره کېږي. دریم ته چې وایي دغې برخې ته تقریبا دغه د څټ شا برخه چې ده دې ته وایي اوکوپیټل لوب سایټ د موږ تاسو نظر چې کوم د سترګو دید ده یا کوم هغه چې موږ تاسو کوو د سترګو هغه ټول دا کنټرولوي. تر دغې نه لاندې په دې قسمت کې چې ورته وایي سیریبیلم دې ته سیریبیلم وایي. دې چې کې دای موږ تاسو بیلنس او دا کوم کوارډینیشن چې باډي موږ سره کوي دا تنظیموي. او په دې کې یو شی بل ده برین سټیم چې کې د ټول ځان لکه دا څنګه چې دا موږ تاسو ته سپاینل کارډ هم وایي سپاینل کارډ دا همداسې راځي لاسونو ته تقسیم شوي دي دننه نور سیستمونو ته تقسیم شوي دي یا ته پښو پورې تللي دي دا ټول نخاع عصبي عصبي سیستم راکوز شوی دی لاندې دا زړه موږ تاسو سره کار نن سبا د نن ورځې موږ تاسو موضوع نن ورځې صرف په دغه باندې ده یو د هغه ته چې وایي ټمپرل لوب چې دا یو بله برخه ده دا چې کوي دا هیرینګ لرنینګ او فیلینګ احساسات په دې کې کنټرولېږي اورېدل په همدغه کې ځکه غوږ هم په همدغه قسمت کې غوږ ده او زده کړه په همدغه کېږي. د همدغه ټمپرل لوب له پاسه او د فرنټ لوب نه لاندې په دې کې یو بل ډېر وړوکی ولې ډېر زیات مهم یو برخه ده هغه ته چې وایي امیګډالا یو برخه ده ډېره وړه په اعصابو کې ولې دا تر ټولو مهمه وظیفه اجرا کوي رابسو دې ته سره کوم وظیفه اجرا کوي. کله چې موږ تاسو هیرینګ وکړل یعنی یو شی مو په غوږ واورېدل دا راځي کومې ته دغه کوم تینکینګ چې کوي د فرنټ لوب ته دغه ته راځي او په دې کې کوم پروسس اجرا کېږي له دې پروسس نه وروسته دغه امیګډالا چې د موږ تاسو ته ډېر وړوکی ده دا امیګډالا څه کوي دا چاته سپاري دا میموري ته سپاري بیرته همدغه ته سپاري دا ساتي. کله چې موږ تاسو یو شی سایټ کوو په دغه هغه باندې اوکوپیټل لوب باندې سایټ کوو دغه سایټ چې کله موږ تاسو د سترګو په ذریعه باندې راوخڅو دا اعصاب دې سره وصل دي دا څه کوي دا بیرته بیا راخلي میموري ته ساتي. که چېرته موږ تاسو نه یو پوښتنه کېږي چې هغه پلانی په کوم کال کې راغی یا پلانی په کوم کال کې پیدا سو نو دغه یو اټمپټ دی حادثه دی هیستوري ده موږ تاسو بیرته چېرته راځي همدغه یو پروسیسر پایز باندې کار کوي دې ته موږ تاسو پروسیسر وایو امیګډالا نو دا بیرته فرنټ لوب نه پوښتنه کوي او بیرته موږ تاسو په ژبه باندې دا خبره ورته انتقالوي چې مثلا په 2020 کال کې دا سړی یا پیدا شو یا مړ شو راغی. کله چې یو انسان په دې حالت کې انګر یا شاوټ یعنی غوسه کوي په یو ماشوم باندې ماشوم موږ تاسو چاته وایي چې عمر ساينس وایي چې عمر له 13 نه ساينس طبابت وایي چې 13 نه چې وي 13 نه کم وي دې موږ تاسو ماشوم وایو خو موږ تاسو په انانوي ډول باندې او همدارنګه د مذهبي یعنی د دین له مخې نه د اسلام مبارک دین له مخې نه موږ تاسو ویلای چې هر هلک چې هغه بالغ شوی نه وي هغه ماشوم ده او هغه هلک چې هغه بالغ شوی وي بلوغ درجې ته رسېدلی وي بلوغ حالت ته رسېدلی وي هغه چې ده هغه ته موږ تاسو نور ماشوم نه شو ویلی هغه د نور بالغ ده. که
کله چې دا کس په دې باندې غوسه کوي، په دې ماشوم باندې غوسه کوي، نو ماشوم څه کوي، دغه د ده غوسه همداسې کټ مټ راخلي په غوږونو باندې، او همدارنګه د ده دغه حرکات چې کوم هغه مومنټ د ده لاسونه کوي، د ده د بیهیویر یا د ده طرز د خبرو کول چې یو نارمل حالت نه وځي، اب نارمل حالت یعنی غیر نورمال حالت نه نوځي، په دې وخت کې د دې دغه امیګدالا چې ده د منفي تاثیرات په دې برخه په دې برخه په دې برخه په دې برخه باندې کوي. وجه همدا ده چې کله موږ تاسو یو ماشوم ډېر زیات رټو یا مثلا کنځا ورته کوو یا بدې ردې ورته وایو، سبا چې کله دا ماشوم راجګېږي دا انکانشس، ګوره دا د انسان ذهن داسې حالت لري ښه، یو ته موږ تاسې وایي کانشس برین یعنی هوش لرونکی څه د هوش برابر ده هوش، بل ته موږ تاسو چې وایي انکانشس برین. کله چې موږ تاسو داسې یو حالت ته ځو، دغه کوم حالت ده؟ انکانشس برین ده. هر شی چې موږ تاسو د خام موادو په ډول باندې ولرو، مثلا ته غواړې یو چا سره ملاقات وکړې سبا، ته هغه شخص ډېر زیات مهم ده، نو نن شپه ټوله شپه فکر او چورت وکړې، زه به سبا دا خبره له کوم ځای نه شروع کوم، څه ورته وایم او دا خپل مقصد به څنګه ورته بیانوم. ډېر زیاتې لارې درته راځي، مثلا یو اپشن دا ده، 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 تقریبا ډېر اپشنونه ته ځان سره هغه کوې چې داسې به ورته وایم او داسې به ورته وایم داسې به ورته وایم، تقریبا 5 اپشنونه دي. په 5 کې چې یو اپشن او اخري فاینل اپشن چې ته وایې چې د مشورې په ډول ځان ته وایې، نو دغه کوم هغه اخري اپشن چې انتخاب شو دې ته چې وایي، دې ته وایي کانشس برین او دې ته چې وایي انکانشس برین. مختلف هغه دي په ذهن کې د ګرځي خیالات. نو کله چې یو انسان په دغه حالت کې وي، نو هغه په انکانشس برین کې ده. هغه چې کله انکانشس برین واوري، یعنی دا خبرې واوري، د ده په ذهن باندې هوبهو همدا کرکټر او همدا بیهیویر تاثیر کوي، د دغه ذهن هم له کانشس نه اوړي انکانشس ته راځي. تاسو به لیدلی وي کله چې دوه انسانانو خپل منځ کې اختلاف راسي، د خبرو یا مشاجره کېږي، سبا چې کله دا کس له خوب نه راجګېږي، دا کس اولین شی همدا کله نن له خوبه راجګېږي، سهار د پرون ورځې دا غوسه، دا جنګ، دا غوسه کول او توهین کول دا ټول وريادېږي، نو د ده ذهن د دې په ځای چې راسي کانشس باندې شروع وکړي، اولین اپشن همدا ده چې سهار دی له خوبه راجګ شي چې ولې ما سره پرون دا ظلم شوی ده، ولې ما ته کنځا کړې ده، وجه یې څه وه، دا وه، نو بېرته راځي په هغه ته د دې منفي تاثیرات یې څه دي؟ منفي تاثیرات یې دا دي چې دی بیا هغه نه کوي، خپل سیلف اسټیم ورته وایي، مثلا دا ګوره دی بیا څه کوي چې کله د دې ذهن انکانشس ته واوښته په دغه ورځ په دغه موضوع په ارتباط باندې، دی چې کوي موږ تاسو یو شی په روانشناسي کې ورته وایي سیلف اسټیم، او یو بل شی هم ده سیلف کانفیډنس. سیلف کانفیډنس دا دواړه کمیږي. دی په آینده کې له داسې مسایلو نه چې کېدای شي دونه یو اشتباه سوي وي، کېدای شي ځکه موږ تاسو خپل ځان قیاس کړو، موږ تاسو چې بالغ یو، موږ تاسو څه کوو، یا معلومات چې نه لرو، یا به کتاب راخلو، یا به له یو شخص نه پوښتنه کوو، یا به ګوګل راخلو، یا به یو ځای ته لایبرري ته مراجعه کوو. نو دا خو نه ګوګل لري، نه کتاب لري، نه لایبرري لري، دی مجبور دی چې یو کار وکړي تر څو پورې چې ځای کړي یا له تا نه پوښتنه وکړي. داسې حالتونه به موږ تاسو لیدلي چې مثلا یو ماشوم پوښتنه کړي چې دا دې شته، موږ تاسو مه غږېږه، دا شی د خراب کو، دا غلط کو، هغه په دغه تا د خبرو له وجې نه سیلف اسټیم له لاسه ورکوي، تا دغه نامناسب حرکت له لاسه سیلف کانفیډنس یعنې په خپل اعتماد به نفس ورته وایي، په خپل ځان باندې اعتماد کول دا ډېره مهمه پانګونه ده، دا له لاسه ورکوي. آینده کې دی څه کوي، دې ته وایي چې ډس هرټن دی نو زړه نازړه وي چې یو کار کېږي، پلاره دغه جي ته زه ورکوی پوښتنه کوم څه دې ویلې، ځه څه مې نه ویله، خبره خلاص شوه. دی په دغه حالت کې مه پرېږدئ. کله چې په دغه حالت کې دی پاتې شو، ده ته ژوند را روان ده، دی په ژوند کې تر ټولو مهمې فیصلې هغه داسې درته پرېږدي، نشي به یې کولی، ځکه دا تا مسلسل 5 کاله 6 کاله 10 کاله رټلی ده، مسلسل یې همدغه قضایه وي چې دی اوس زده کړي او د را روانو 50 شپېتو کلونو پورې تا په دغه عمر کې دی ورټل،
توهین دي که سپک دي که سپورې دي ورته ویلې دی نور مهم قضایاوې او مهم تصمیمونه په ژوند کې دی نور نشي نیولی دی پرېږدي دی څه کوي ډارېږي په ځان باندې اعتماد هم نه وي ځکه ډاره نه مختص وو نو موږ تاسو مبارک پیغمبر رسول الله مبارک په اوږو باندې به ګوره حضرت امام حسین رضی الله عنه او امام حسن رضی الله عنه دواړه به په اوږه باندې سپارېدل په سجدې په حالت کې ده به سجده اوږده کړه ګوره غږ به نه ورته کوو نو موږ تاسو له ماشوم سره په ډېره ځانګړې توجه باید ورته وکړو غوسه باید ورته ونه کړو سپکې سپورې باید ورته ونه کړو دوی سره ډېر په ورین تندي باندې که دا کار موږ تاسو په دې حالت کې کوو چې غوسه ورته وکړو او ویس په سپکې کو توهین یې وکړو سپکاوی وکړو همدا موږ تاسو په نرمه ژبه هم کولی شو په قناعت باندې هم کولی شو مثلا دوی ته موږ تاسو د مسلې تر هغو پورې څېړنه کوو چې مګر دی په پوه شي چې دا مسله په دې رقم چې ما تنظیم کړې وه نشي کېدلی او په دغه رقم باندې ښه مخته ځي یا کېږي نو موږ تاسو خلاصه دا کوو چې د یو انسان د انکانشس برین د اکټیویټي او بیهیویر له وجې نه د بل ماشوم امیګډالا باندې تاثیر کوي دا پروسیسر ټولې برخې تنظیموي په دې ټولو برخو باندې تاثیر کوي او د دې ماشوم سیلف اسټیم او سیلف کانفیډنس دواړه کمیږي نو دا د موږ تاسو نن ورځې موضوع که په دې هکله کوم نظر لرئ کولی شئ موږ سره یې په کمنټ لارې شریک کړئ ډېره مننه